عبدالله په پاکستان کې د ISI له اصلي مرکز لیدنه کوي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر نن په 3 ورځني سفر پاکستان ته ورسید. نوموړی چې د پاکستان لومړي وزیر په بلنه اسلام آباد ته تللی، هلته به د پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو افغان سولې په اړه خبرې وکړي. پاکستان ته د مصالحې شورا مشر عبدالله پلان شوی سفر په ترڅ کې به نوموړی د پاکستان لومړی وزیر، ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره له کتنو وراخوا د ګڼو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د سفر پر مهال د نوموړي له مهالویش معلومیږي چې نوموړی به د ولسمشر غني په څیر د ISI اصلي مرکز GHQ ته هم لاړ شي چې هغه مهال د افغان ولسمشر لخوا د ISI اصلي مرکز ته تګ د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي وو. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.